پیغمبر صلی الله علیه وسلم منکو فلا تفعلوا دیسی منکوی فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كچرت دا الله نه علاوه بل چاته سجده رواوي وما به ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجده لګوئ دی روایت کې مخکې دا دي ګوره بیا دې راځو چې دا کم قسم سجده ده والذي نفس محمد بيده زم چې دا حدیث خصوصا زمونږ د خویندو میندو لونو ښځو ته ټولو ته دا معلوم وی زما دې په هغه رب قسم یې د چا په لاس کې چې زما ساده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها یو ښځه د خپل رب حقوق د هغه وخته پورې نشي ادا کولی چې څو پورې د خاوند حق نه ادا کړی او یو حدیث کې داسې هم راځي شیخ الباني راوړی ده په صحیح الترغیب والترهیب کې ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها او یو ښځه د ایمان خوند د هغه وخته پورې نشي څکلی چې څو پورې د خاوند حق نه ادا کړی چې څو پورې د خاوند حق نه ادا کړی دا ښځه د ایمان خوند نشي څکلی یو روایت کې داسې هم راځي چې یو ښځه جنت ته نشي ننوتی د هغه وخته پورې چې څو پورې د خاوند راضي نه وي دا د صرف دا حدیث چې ډېرې خبرې نه دا د زنانو دپاره غټ نصیحت دی یو زنانه ځان ستړی کړي سحر ماښام منځونه کوي او روجې نیسي او تهجد او تلاوتونه خو د الله حق د هغه وخته پورې نشي ادا کولی چې څو پورې خاوند نه یې راضي کړی او د خاوند حق یې نه ادا کړی